د اشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 26مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 227 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 90 آیت څخه اورئ. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. په هغه ورځ به جنت پرهیزګارانو ته نږدې راوستل شي او دوزخ به د ګمراه شوو خلکو لپاره پرانستل شي او له هغو نه به پوښتنه وشي چې اوس چیرته دي هغه هستۍ چې تاسې له خدایه پرته د هغوی عبادت کوو؟ آیا هغوی له تاسې سره څه مرسته کولی شي یا په خپله ځان ژغورلی شي؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. بیا به هغه معبودان او دغه ګمراه شوي کسان او د ابلیس لښکر ټول په هغه کې پړه مخې وغورځول شي. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. هلته به دوی ټول په خپلو منځو کې شخړه وکړي او دغه ګمراهان به خپلو معبودانو ته ووایي چې په خدای قسم مونږ خو په ښکاره ګمراهۍ کې اخته وو چې تاسې ته مو د رب العالمین سره برابره درجه درکوله او ګمراه نه کړو مګر مجرمانو. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اوس نه زمونږ څوک سپارښ کوونکی شته او نه څوک صمیمي دوست. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. کاش کې مونږ ته یو ځل بیا د بیرته ګرځېدو موقع په لاس راشي نو مونږ به مؤمنان شو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په باوري توګه په دې کې یوه ستره نښانه ده خو له دوی نه زیاتره خلک ایمان راوړونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او خورا مهربان هم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. د نوح قوم پیغمبران دروغجنو ګڼل. دا یاد کړه کله چې د هغو ورور نوح هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدای نه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسې لپاره یو امانتګر پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم. زما اجر خو د مخلوقاتو د پالونکي په ذمه دی نو تاسې له الله نه وویریږئ او په زغرده زما اطاعت وکړئ. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هغو ځواب ورکړ آیا مونږ تا ومنو په داسې حال کې چې ستا پیروي ډېرو رذیلو خلکو غوره کړې ده؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. نوح وویل زه څه پوهیږم چې د هغو عمل څنګه دی؟ د هغو حساب خو زما د رب په ذمه دی. کاش کې تاسې له یو څه شعور نه کار واخلئ. زما دا کار نه دی چې څوک ایمان راوړي زه هغوی وشړم. زه خو فقط یو ښکاره څرګنده تنبیه کوونکی انسان یم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن
من المرجومين. غویل ای نوحه که تا لاس وانخیست نو په ویشتل شوو یعنی سنګسارو کسانو کې به شامل شي. قال رب إن قومي كذبون. نوح دعا وکړه ای زما پروردګاره زما قوم زه دروغجنو ګڼلم. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. اوس زما او د دوی ترمنځ غوڅه فیصله وکړه او ما ته او زما ملګرو مؤمنانو ته نجات راکړه. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. په پای کې مونږ هغه او د هغه ملګري په یوه ډکه شوې کښتۍ کې وژغورل او له هغې وروسته مو باقي نور خلک غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. په یقیني توګه په دې کې یوه نښانه ده او د دوی زیاتره مؤمنان نه او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. عادیانو پیغمبران دروغجن وګڼل. یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورورو هود هغوی ته ویلي وو آیا تاسې نه ویریږئ زه ستاسې لپاره یو امانتدار پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجر غوښتونکی نه یم. زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. تاسې دا څه کوئ چې پر هره هسکه بابیزا یعنې د بلحوثۍ له مخې یوه یادګاري ودانۍ جوړوئ او لویې لویې ښکلې ماڼۍ ودانوئ چې ته به وایې دلته ستاسې ابدي هستوګنه ده او کله چې په چا باندې لاس پورته کوئ د جبر او تیري په توګه یې پورته کوئ نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. له هغه ذات څخه وویریږئ چې تاسې ته یې هغه څه درکړي دي چې تاسې پرې پوهیږئ. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تاسې ته یې څاروي درکړل اولادونه یې درکړل باغونه یې درکړل او چینې یې درکړې زه ستاسې په باب د یوې لویې ورځې له عذابه ویریږم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. هغو ځواب ورکړ مونږ ته برابره ده که نصیحت وکړي او که له واعظانو څخه نه وي. دا خبرې خو همدغسې له پخوا نه شوي دي او مونږ په عذاب اخته کیدونکي نه یو. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په پای کې هغه دروغجن وګاڼه او مونږ هغوی هلاک کړل. په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له هغو نه زیاتره کسان منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون.
سمودیانو پیغمبران دروغجن وګڼل. یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورور صالح هغو ته وویل آیا تاسې له خدای څخه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسې لپاره یو امانتګر پیغمبر یم، نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم، زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. آیا تاسې به د ټولو هغو شیانو په منځ کې چې دلته دي همداسې په ډاډینې سره اوسېدو ته پرېښودل شئ؟ په دغو باغونو او چینو کې، په دغو کښتونو او د خرما باغونو کې چې وږي یې له باره ډک دي. تاسې غرونه توږئ، په ویاړ سره پکې ودانۍ جوړوئ. له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. د هغو مصرفو خلکو اطاعت مه کوئ چې په ځمکه کې فساد خپروي او څه اصلاح نه کوي. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. هغو ځواب ورکړ ته محض یو کوډ وهلی انسان یې، ته زموږ په څېر یو انسان نه پرته نور څه یې؟ راوړه کومه نښانه که رښتونه یې. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. صالح وویل دا اوښه ده، یوه ورځ د هغې د څښلو ده او یوه ورځ ستاسې ټولو د اوبو اخیستلو. له هغې سره هیڅکله غرض مه کوئ، که نه نو د یوې لویې ورځې عذاب به مو ونیسي. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. خو هغوی د هغې سپینې ور پرې کړې، یعنې ژوبله یې کړه، او په پای کې له خپل دغه کار څخه پښیمانه شول. په دې توګه الهي عذاب هغوی ونیول. په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده، خو له هغوی نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. د لوط قوم پیغمبران دروغجن وګڼل. هغه وخت یاد کړه چې د هغو ورور لوط هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدایه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسې لپاره یو امانتګر پیغمبر یم، نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه له تاسې نه په دې کار باندې د څه اجرت غوښتونکی نه یم، زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. آیا تاسې د نړۍ له مخلوق نه نارینهو ته ورځئ او ستاسې په میرمنو کې چې ستاسې رب ستاسې لپاره څه پیدا کړي دي هغه پرېږدئ، بلکې تاسې له حده تیر شوي خلک یاست.
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. هغوی وویل ای لوطه که تا له دې خبرو لاس وانخیست نو کوم خلک چې زموږ له کلیو نه ویستل شوي دي په هغو کې به ته هم شامل کړی شي. قال إني لعملكم من القالين. هغه وویل کوم خلک چې ستاسې له کړو وړو څخه کرکجن دي زه له هغو څخه یم. رب نجني وأهلي مما يعملون. ای پروردګاره ما ته او زما کورنۍ ته د دوی له بدعملیو څخه نجات راکړه. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. په پای کې مونږ هغه او د هغه ټوله کورنۍ وژغورله پرته له یوې بوډۍ ښځې نه چې په بیرته پاتې کېدونکو کې وه. بیا نو باقي پاتې خلک مو تباه کړل او پر هغو مو یو د شګو ورښتو کړ ډېر ناکاره بارانو چې پر هغو ویرول شوو وورول شو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی دی او خورا مهربان هم.